جرنیټره راورسېدې لګیا دا ګورم دا سونګ اوا سلو دی خدای ته دا ګانې مه لګوه بېخته ماته شي بوډۍ ته دا ګانې مه لګوه ما سپېتن ګانې ورته مه لګوه داسې نه چې خپې اوس دوه ټوټې شي پوه شولې نه هغه خو چینجا دا چې ته مړ کېږي سم والله زه ورته پته مې یم چې کله به وچې دي نه خیرات دی ځان را ورسوي زه والله دوبۍ ته په هوا ورتلم پیدل پسې ورځم دغه دی ګفت دی دا زما فیوریټ ګفت دی مننه دا به یاد دي چې زینب د سنیپ چاټ کې به د دې فلټر هم و ډېر زیات هغه فلټر به مې هم سم خو شیرزاد غریب اوس راوچات شو وایي شیرزاده تا ته ما وختي لایف در شیر کوم مال راشه همداسې راشه ګپ لګو دلته به ګپ ته غوږ کېږي دې او ته وګوره یاره دا د پرون ارستان دقه سکرین دا خو سکرین نه خرڅوي دا وړکی دا سکرین چې راولي ته یو سکرین راوله آیسکریم سکرین دی که څه شی دی دا څه دی دا شکیلا سیو درته وایي اواز بیزي زه بیزي هم وایي ښه مننه شیرزاده مننه هسې ګپ لګو خو مړه چې زه هم چې راشي که نه بس دې وجې نه زینب الګ دی که جینۍ بس کیسې ګڼې څوک خلک وایي زینب الګ دی که جینۍ زینب داسې جینۍ هلکانو له چوټي زینب دا تا ته وایي ته زینب ستا زینب نامه ده کرن وی میرات کمپیوټر کې زینب والله تعالی زه هغه مخکې ما سره لایف کې څه کړي دي والله ډېر خوږ اواز دی داسې غلی دروغ خیاتم په ایمان لایف دې من کو غلی دروغ خیاتم هلته چې مې ته ولیدې په 50 بلینونو کې پټوي وای مال غرق شي پوه شو شکیلي اخپیز پکوه پنځوس بلینونه یادوي اوس هغه یخ ځای کې ده که نه یخ ملک کې ده یخ ملک نه ده مړه ډۍ په شاتې سر هم تړلی یو بلید سر ټوپۍ بیا چولې وي ظالمه یخ سره سر یخېږي بیا په سر درد وي ها ما ته رنګ وکړه ای دا خو پاس بل چا لایف راشیر ما ته رنګ نه دی بل چا لایف راشیر زه یې منټل کړی یم والله په ګډ وډ او بله ورځ یې پارسیوانې ته راغلم یاره خوب هستی او دال هستی او ساګ هستی دا قسم ویل پوه شولې نور پرې نه پوهېدم پوه شوې نو ما هلته اوس څه شی پته نشته کنځل راته ونه کړې وم غر کم نه کړي بیا به خلک وایي ګوره شکیل ته یې کنځلې وکړل ولې ځې خلکو سره ده ورته پښتو کې که نه داسې دغه خبرې کول چې ولې خاندې که نه او څنګه داسې دا خلک هلته لاړه نو هغه جینۍ پرې نه پوهېده نو هغه جینۍ له لاندې د دې کسان لاړه لاندې ورته فارسي کې ولیکله چې دا تا ته وایي چې ته ولې خاندې او داسې څه خبرې کولې نو هغه ورته وایي ولې ما تا ته څه ویلي چې ته ما ته وایي دا خبرې کوې نو دی وایي چې تاسو ورته ولې هلته ځایونه کوئ څه شی هغه فارسیوانې سره چې لګیا وی پارسیوانه راته چا وویل ظالمه دا خو ویل دا خو د رپوټونو جاله ده ویل ته د رپوټونو په جاله کې ناستی مال دا څه یاره شی مې ډایرکټ بلاک ته وخېجه مال مونږه چې ته ګازاره نه کي پوه شوې بله ورځ مې بیا راخلاصه کړه مال زه مړی ګرځه ته پکې ګرځه سړی دا 68 دا ډېر خلک وړاندې دي دا شکل چې کوم پروت دا خو تا اورېدلې ده روسته ریحان ته چې ناسته ما خو ته ولیدې ته ما ته ناسته وې بیا دومره ځان څخه غټ شوم 2 منټو دپاره راغلی وم زه لاړم زه دا ټیم نه کښېنم دا قصه وخت نه اورې ګنې والله غر کېږي پوه شولې چاچي زه به دله وټساپ کې وکړم دې وخت کې وارم ته چې چېرته ناستې نه زه به یې وارم زما براډ کې مه وایه چاچي زه به دله وټساپ کې ووایم نه که نه هغې کې مه اوره که نه تاسو لپاره زه به درته وټساپ کې ووایم اوکې تاسو تی ورته څنګه وې ولې 68 قصه تا ته څه ضرورت ده چې تی ورته کې وایي
راشه که تاودېږي دا اوس ما داسې په کار دی. چاچی ته د مطلب کوي چې چاچی ته پته ولګېږي. څنګه ډبل ټیپ کوئ زړکو ډبل ټیپ کوئ شابه بس ور ورسوئ ملیون ته ور ورسوئ زه خاندمه خاندې نو خانده که نه یاره موږ په خپله خوله چینګه وینګه ځي پته نه لګي چې ته چل را باندې نن شوی پوه شوې ازمري شان د خوله لاړه دا یو ځای کې روان یم پوه شولې او یو سړی پوه شولې ګونګی احسان درته بس اسکریمونه راوړي نو احسان صاحب بله ورځ زه کړېدله مېلمه پالو که زه درته شعر ولم مال والله که دې فالو کوم بیا شعرونه بیا دې فالو کوم هغه بیګا زما بروډ کې ویله وی ما ته وی شکیل وی چې ما له شعر ولېږه تا چاچي له لېږلی دی وی ما به دې هلته یو کس دی یو شعر پې تا له ویم یو چاچي له پې ویم یو پې زه یاده کړم په دې له ویم ما ورته داسې نه وویلې دا پرېدي د تره زوی دی را پرېدي چې زه تا ته یادوم که نه ما خو وپېژاندو طارق هغه ما ته ډېر ټینګ ملګری دی دا پرېدي ما ته ویل ما پالو که مال والله چې شعر دې نه رټلی پرېدي م پورې خاندل مال والله که دې پالو کم هغه ویل وي زه ورته یو کس شاعر دی وي په هغه باندې ورته شعر جوړوم ورته یې درازړګو دا یو سړی وایي دغه ته روانو پوه شولې کپان پسې تلی پوه شولې څوک مړه و پوه شوې کپان پسې 3 میاشتې ولګولې دا هغه قصه کوي دا به 3 میاشتو کې بیا بعد باندې ته به یې شعر راولي کپان پسې وایي 3 میاشتې ولګولې و چې رالی خلکو هغه مړی ښخ کړی مو دفن کړی مو خیراتونه هم خلکو خوړلي وایي داسې چې دیوال ځای سر ولګېده ویل چې میراث شي د بیړې کاره دومره بیړه مې ده چې سر مې ولګېدو په 3 میاشتو کې هم د بیړې کولې بڑا خو دا کیسه کوي پوه شوې بیا به 3 میاشتې تېرې کړي او بیا به ما ته دا شعر راولي خیر دې مخکې دله جمع کوي که نه چاچی آیو وی دا ګانه لګولې زه له دلته ګډېدم او که نه شکیله شابه چې شهزادې ته نه شم ګډېدی ما ته دی چې سم غټ ډولکی نه یې نیولی زه نه ګډېږم دې ته شکیل دا څه وینو شابه نه اتڼ ته زه نه شم زه صرف اتڼ او دې شیانو ته هغه سور کې راځم او تاسو څه خو بیخي کړه ته هم نه شم کوی تاسو چې مې مخې ته لیلا وایي ما په کول واخله لاندې جاړي څوک وایي یو بله ماشوم هم دی وایي ما په کول واخله جاړي خلکو تا نه دغه پوره کړي دي که نه لیلا ته ووایه مه راخېجه که زمونږ ګپ نه اورې پوه شوې بیا به ته هم پاریو کې ګرځې ګوره بیا به ګیله نه کوې هغه هم پاریو کې ګرځي هغې نه علاوه هغې نه علاوه هم پاریو کې ګرځي او که نه ګرانه دغه بله ورځ یو شیخ راغلی او دومره غلطې خبرې کولې والله زه یې کچه کړم ماله لکه زه دومره سیریس خبرې خو نه کوم چې راتې کې لیلا راولېږه لیلا راولېږه ښه رښتیا خبره واوره زیباګل واده شوه نه وایي بل چا واده و سلامونه ټولو ته وعلیکم سلام څنګه یې ټول خیر دی الله پاک Working from 3 months. چاچی ته څنګه یې Yeah, I know. شکر دې زه خیر الحمدلله It was fine, quiet. بل چا واده Nothing ای special. پکې اسی ویډیوګانې جوړولې Okay, no problem. مام ویډیو ما دی واده ده So you're looking for look ahead company? I've been looking at, but I was in another service before, so روان نن ډېر په خرچو کې راغلی ده او وران مننه I just moved here 6 weeks ago. روان نن I'm in In my land. دا خو زما لایق دا وړکې راشي که نه بچه زما مننه وران مننه لیلا Thank you. You too. Have a good night. چاچی आवाज نه راغی څه وایي وایم چې زما ټیم و نو اوده شوی و ما ته وویل چې زه خو دومره په یوه ورځ باندې ما ورته ویل هغه ګیفټونه چې اخیستي هغه بېرته ماته وکړه
وای چې اوس نشته او هغه د زولې دی هر یو شی د زولې دی نه لیلا ته خو ته نه راځې لیلا که مجنونې دغه لیلا ده چې مجنون ده زه راځم زه چاچي لای ته هر ورځ راځم خو زه نه غواړم ډېره فوریر ته لاړ شم نه نه ته زما لایف کې خو نه ګرځې ته خو ما یو ځای کې لیدلې وي زه خپل لایف چلن کوم اوس مې د څومره وخت مې بند ده زه چا جان یم بھائی ښه نه زما لایف کې کله کله چکر وای زه دینم دا تصویر زه اینم پته نشته هر سړی ځان نه لیلا مجنون جوړ کړی که ته یې خو پته دې نه لګي تېرېږي نه زه درځم زه ستا لایف ته درغلی یم ډېر ځلې راځې که نه ښه ما ته پته وله لیلا خو نه اواز دې ډېر زړه لیلا یې خو خیر اواز دې بدرنګ دی ډېر زیات خپه نه چې مړی هسې ګپ دسه لګوم زموږ دپاره یو شانتې هستی زما درته احترام دی زړګو خو ډېر خلک ګپ نه مني ډېر خلک ګپ مني دا اوس دا لاندې چې ناسته ده دا ما څه ډېرې ځلې راغلې لایف راسه ګړېدلې ده دا اوس په ګپ کې ښه بلده ده پوه شولې شکیل هغې ته پوه شوم نه پېژنم ګپ باندې پوهېږم هېڅ خبره نشته هغې ته زما هر څه پته ده لیلا ستا کومه فیورېټ ګان لیلا زما فیورېټ ګانا زما اوربل چې خور کی هغه ستا ونم زما فیورېټ ده لیلا اوربل چې خور کی دا کومه ګانا ده شکیله کوم یو مخ پټوه اوربل چې خور کی دا څنګه ګانا ده بس دا چې اوس ولګوي که نه بیا اروي پوره نه راځي ماته نه ځینو ښځو اوربل نه راخورېږي که نه په ځای نه پته یې لکه د دې لاندې ښځې ما لرځي څه شاپور زه پوه نه شم دا خو دې کې خو سلو ده مننه اوس نو ولم ښه ده وعلیکم سلام جی اوس دغه دی خپل اوس رالی دا اوس خبر شو خلک دلته شعرونه دلته پکې اوس را ننوتې د خو آی ډي بنده وه که نه آی ډي بنده هغه ټایم کې آی ډي بنده اوس کلاو ده اوس بل آی ډي ده چا ورکړې ده که پته نشته په خپل آی ډي ده خو کلاو ده اوس واو دته ما لایف شیر کړه مال راشه چې چا ګپ مننه زینب مننه وعلیکم سلام لاله دا دې ورته سورولې دا لیلا ده زینب دا لیلا وه اندکه شانتي ده ما لیدلې اندکه شانتي ده چې لایف کولو شو دا لیلا راله ډبل ټاپ کوئ ډبل ټاپ کوئ دا ډېر ګوره چې هر ځای کې نه لیلا ماله ځان را رسوي لیلا به منې دا لیلا زما لایف کې هم ګرځي خو زه خو نه پوهېږم که نه زړګا زه په کمنټ نه پوهېږم اوس نه درته ووایم ګوره دلته که زه په کمنټ باندې نه پوهېږم والله که په کړه ته هم پوهېږم که نه دا زما لایف کې هم ګرځي خبره نشته او که نه په کمنټ نه پوهېږم زه بیخي والله که کړه ته هم کوی شم ګنې زه در اوچتوم بیا خو زه په کمنټونو نه پوهېږم پوه شولې په ما چې څوک ځان بلاک کوي یا د سپی رالیږي ما ته چې په ما څوک ځان بلاک کوي یا د ما ته سپی رالیږي ډایرکټ یې بلاک ته خېجو نور په کمنټ نه پوهېږم مننه ښه هغه ورځ خرچې دي چې اوس یې لرګی خواته والله ډېرې خرچې دي راباندې ډېرې خرچې راباندې ازمري به مو اب راولېږه ازمري به بیا بل نیکسټ ټایم انشاءالله او راولېږه زه درې ازمري دوه د بوډۍ ته یې مه وروله نورو ته ټولو ته وله
وای ما د لکمنیا وجلې دا ده څه کوي ګورې چا خبرې کوي ما د لکمنیا وجلې ده ته زما نیا وجلی نه شي نو ته په خپله نیا یې نو هغه به څه وجلي خو ځکه ته چې ما د لکمنیا وجلې ته مې دې مولا نه ازمرونه مې زړه خراب شوی دی د چاچی په بروډ کې بس خبره واوره منګه زه چې بوډا یې وه پوه شولې اجینه امي ته مې هغه ریپلی خوله که نه نو امي مې وي راته کتل مې دا زمري د کوم ځای نه راروان یم دا ګفټونه دي که نه راته وي اډو بندېږي نو دا څه چل دی پې وای چاچی قسم دی زیارت وای زه ورته ناستم زیارت وای زه ورته ناستم ما صرف د ازمري شمرل ویم تا هم د نون لیک کار شروع کړو هغه بل زمري شمارل ویل ما صرف زمري شمارل مال ستا ورته خوله کې ډېرې اوبه راتللې نه دا ویل مال تا ته زه ولم کار دی زما قسم دی ازمرونه زړه څخه شو دومره ډېر راتلل نه که نه ها یاره والله چې ختمېدله مننه او دا صحیح ده و ته خو افغانستان ته تعلق نه ساتې زړګیا چا سره دا پاس څه ماته وایه خبرې بس دلته مه کوه څنګه نه ماړه یو شی نشته فرق زړګا ټول یو انسانان یو خیر ټول یو انسان ټول یو مسلمان ټول یو پښتون دی خو ما ته افغانستان ته تعلق ساتي ما تاسو ته ګورې یاد دي چې ما تاسو ته ما چا خبره کړې چې دا د افغانستان او د پاکستان گیم دی نو ما ورته وخندل ما ورته ظالمانو زما خو ټول موډریټران افغانستان والا دي ما سره به دا جګړه نه والله مالا په لکه زه دې شیانو کې داسې هغه نه کوم خو ماله لکه والله چې زه یو دوې سترګې باندې ټولو ته ګورم لرې که مړه دا فضول خبرې ماله عزت راکړي زما په سر کو زمونږ خپله ميه او هغه موږ له عزت نه راکړي هغه هم زه ډزوم لکه که نه چې کوم انسان ته عزت درکړي هغې له به ته عزت ورکړې اینډ اف سټوري نه زه ډایرکټ ما وپېژانده که نه ډایرکټ زه ماږه لکه افغانانو تر زړګا زمونږ ډېره زیاتې رښتې دي که سپاره باندې وی پوه شولې ډېرې زیاتې رښتین دي پکې پوه شولې زمونږ هم پکې دي هغو هم راساتي ډېر غټ پکې ننوتي راننوتي زه خیبر ټي وي کې کار کوم که نه زموږ ټول زموږ کې زما کالرز دغه کې که نه کال هم راځي که نه ټلیفون کالونه هم زما پروګرام کې راځي افغانستان ته ډېرې ماله کالونه راځي نو چې زما مینهوالو کې دا نه ډېر دي زه به فرق څنګه کوم چاچی اصل کې زموږ دواړو یو بل نه رغېدنه نشته دی بس دا بعضې خلک هسې نفرت خورئ مړه دا ټول پالیټکس یاد دي چې ګوره د انډیا او پاکستان څونه خلک لګي کله دا شي کوي دا شیزونه کوي او ما په د انډیا سکول کې سبق ویلی دی یقین وکړه چې زموږ منځ کې اډه سکونه یا سړی ته به اوس وایې دا دی زه کټر ما ته ډېر خلک وایي نه وایي ته کله راته وایي ته افغانۍ او پلان او ډینګ کنځل هم راپسې دا خپل خلک خو دا وګوره تسبیح دي راته دا صفا خبره صحیح ده نه تسبیح دی اوس به دا خلک یعنې کې دا جوړه شوې جانډه ده وینې جانډه ده بلکل دوی بیرغ دی پوه شوې خو ما سره تسبیح دي بس ما زه پې کال والے څوک وزېږي زه کته کېږم دلته کار هم لرم هغه فاینلي چې دی که نه کال غواړي څه ما د تاسو ته ښه لایو غواړم مننه الله دې باده لرم خوشحاله اوسې یو جهان مننه زه به بیا وروسته خبرې وکړم اوکې سمه ده خدای پامان هغه دی نې بل هم رالی دغه پکې اوس را پیدا شو ته ورګه هغه دی که بل دی نه دا خو بل دی ما هلته لونګین دی Finally we get your request finally سلامونه چاچی السلام علیکم یاره دا هلک نه دی دا هلک زما ځای کې خپې و یاره دې ته خو ته ووایه چاچي A1 هلک دی A1 نه یو ځای کې لیدلی وایه شکیله ما کوم ځای کې ستا پښې والي دي زه خو چې کومه دی د ټولو پښتنو دغه له ورځم یار بالکل د دې زه ګواه یم نه
یو ځای کې وران چلی د چاچی خو ډیر مینواله ما خدا دا چې په ورځ باندې چې مې ایډي نه بیان نو کې د چاچی مرانه خپه شوی وي ها خپل مرګره سره درې کې زما ولې خپه کېږم نا ماړه مندر نه خبره وره ګوره دا خپل دغه کنه مرګی چاوي دا بس تاسو کوی څه کوډه ما خپه تور سره درې کې زما دې کې خپه کېدل نه چاچی ریحان د سیده کنه لکه زما د ورور په شان تا ایگزیکټلی نو زه خپه کېږم ولې زه په دې شي زونو کې نه ما زما قسم دې چاچی خپل دغه دی چاچی قسم دې زستا دونه ریسپیکټ کوم کنه دونه نه ما دا خبره په لایو کې وکړه ریحان دې د لونګینو موږ واتس اپ کال کې ناسو غپم لگاو کنه خپل مانس کې نو ما ته دا خبره وکړه مال ریحانه چاچی چې کومه ده یو ښه پرسنالټي ده هغه ګوره در سړی سره گیم هم نه لګای مال دلته غټ ټیک ټاکران شته ده دا خبره قسم دې چاچی ستانه بغیر ما وکړه مال چاچی زه نوٹ کوم زه چاچی لایف لا ورزمه د چاچی خبره زاورم مال هغه ګوره در سړی سره گیم هم نه کوي بیخینا ابل د دې زینب لایف کیوما نو دوی چاچی ما سره کې ګوردن کې نه بارم لیوانو ډاکټر نه دی هغه څنګه مونږ لګه کنه والله په دومره پاریو کې وګرځي چې ځان مده سنباله وي رحمان سماج زندگی کې یو اصول دی عزت راکوي عزت بدر کوما ګینه ما سلام خلا زه چا په خبرې نه کوم چې سره بلاک وا زه سیده بلاک چاچی ستا خبرې ز همیشه زستا لایف لا درځم ته ما یې یا بمینې زنه ټیم کې بمینې خو زه همیشه ستا خبرې نوٹ کوم تا لکه پرون یو لایف کې لګېوي کنه خبرې د کول چې د عزت در سړي په خپل لاس کې د دې جنکانو د عزت په خپل لاس کې دا خبره تا کوله دا خبره 100% صحیح ده چاچی چې د هر سړي عزت چې کوم دی په خپل لاس کې دی چې د مثال تور خپل عزت ساتي نو کوم سړی چې د خپل عزت خیال ساتي هغه د بل د عزت هم خیال ساتي کوم سړی چې د خپل عزت خیال نه ساتي هغه د چا د عزت هم خیال نه ساتي به بالکل ما ګوره زم خپل پاکستاني سره هغه یوسف زیر نه دی هغه دی هغه ما سره خبر ټاپ کوي زګو سره سمې خبرې نه کوي هغه خو هغه زه فالو کړم نه میاشتې وشوي ما واپس فالو نه دا ورکړې ولی زه هغه سره گیم هم نه لګوم زه هغه سره ایسم نه کوم دا نه چې زما بدی شي لیکن زه هغه مخې ته پدې نه ورځم زه داسې ته ګرځم دا هغه مخې ته نه ورځم ولی قسم دې هغه په خو قسم دې چې هغه زه فالو کړم او ما مولا فالو بیک ورنکه ولی چې بدتمیزه ده بالکل نه رحمان I don't care سړو سره دی کوي خزو سره آی شاباش لکه مطلب باندې خزنا لکه یار یو مپل کې چکینه هغه مطابق باب تړل لګي لعنت ورکوم چې هغه خزه ته پته ده چې داغه طرف نه متا ته کنزل ملاویږي ته بیا هم زیاغه طرف ځاغه خزه یس دا خبره چاچی دا خبره چاچی په نوم ستا ما واورېدل کنه ستا په لایف کې زناسو ما واورېده چې د هر سړي عزت چې کومه ده دغه په خپل لاس کې دی او د خزي عزت په خپل لاس کې دا خبره سره ما ډیره وخت شوه ځکه چې دا صحیح خبره ده چې کومه خبره صحیح هغه صحیح مطلب ته نه چې دا سې دی هغه څه زغه ته بس وای ما ته سویل نه دی لیکن